عزیزانو دا میاشت خو ربیع الاول ده، موږ تاسو ټولو ته معلومه ده. په دغه میاشت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیدایش هم سوی دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وفات هم راغلی دی. خو ډېر ځله عزیزانو زموږ ته په خبره سر نه خلاص، بس د یوه سا اورېدلې له بله اورېدلې بیا ځان ته لوی مضمون جنې جوړ کړی یې چې هغه خبره د اسلام او د دین سره یوه ذره تعلق چې دی هغه نه لري. یوه خبره خو دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر 12مه چې موږ ته یې پښتانه بولو 12 د ربیع الاول پیدا سوی دی. علما په دې کې بیخي ډېر اختلاف کوي، وایي پر 12 د ربیع الاول پیغمبر علیه السلام وفات سوی دی، هیڅ شک نشته په دې کې. او چې خاص کر هغه مختار قول بلل کیږي هغه دا دی چې پر 8 د ربیع الاول پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پیدا سوی دی. 8 د ربیع الاول پیدا سوی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام، پر 12 د ربیع الاول چې دی هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفات سوی دی. او بیا جب خبره دا ده په شیعګانو کې بیا دا خبره ډیره مشهوره ده چې دوی خپل سند ورته جوړ کړی دی چې پر 19 د ربیع الاول پیغمبر علیه السلام پیدا سوی دی، پر 28 د صفر پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې دی هغه سوی دی هغه وفات سوی دی. پر 19 د ربیع الاول دی وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د شیعګانو په کتابو کې دا خبره ده. یعنی معلومه ده سو عزیزانو چې دا 12 زما او ستا په دې خاطر جوړول چې پیغمبر علیه السلام پیدا سوی دی دا څه خاص معنا نه لري، دا خبره هیڅ معنا نه لري. اصل مقصد د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دنیا لر راتلل چې شو، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دنیا لر راتلل په دې نو چې په انسانانو کې یو انسان چې دی هغه زیات سلو صحیح سو، دا نو چې په نارینه کې یو نارینه الله رب العزت زیاتوي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پیدا کړي. دا خبره نه ده، پر دې د ټول جهان د هر فرقې پر دې باندې مطلب یقین دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې قوم د دې ملت د انسانیت د رهنمایي لپاره الله رب العزت پیدا کړی دی. هغه که بیا 8 د ربیع الاول وي که 12 د ربیع الاول وي که 19 د ربیع الاول د هغه سره بیا تعلق چې دی هغه نه لري، نه هغه خبره ضروري ده نه هغه خبره چې د هغه لازمي ده. نو ما او تا به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه لاره خپلوو چې څنګه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یا 1,40,000 صحابه کرام خپل کړي وه هغه به ما او تا خپلوو. دا نه ده چې یاره بس د ربیع الاول په ورځ باندې چې 12مه ده ګلانې را زړولې دي بله پاڼې لګولې دي، پر د هغه سرکاري دفترو عدالتو څونه ګلان لګېدلې دي. اوس ته د هغه دفتر لره ورسه د هغه عدالت لره ورسه د محمد رسول الله هیڅ یو سنت به هلته ته راژوندی نه کړي چې څومره د محمد رسول الله میشن د پیغمبر علیه السلام پروګرام د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اقوال په دغه ځایو کې تر پښو لاندې کېږي، بل په هیڅ ځای کې نه لاندې کېږي. په کوم عدالت کې د محمد رسول الله پر سنتو باندې فیصلې چې دی هغه سوي دي، په کومه کچارۍ په کوم تحصیل په کومه تاڼه په کوم جیل په کوم ځای کې دا خبرې سوي دي. لیکن ظاهرا نه دا خبره ورکړې ده چې هغه بله پاندې ویې لګوه څه سرکاري روپۍ ورباندې راوباسي 1000 روپۍ راویسي 200 بله پانو ته ورکړي 800 روپۍ دې سره تقسیم کړلې. دا اوس دوی چیش کوي د محمد رسول الله د پیدایش په خوشحالي کې موږ خپله خوشحالي مناوو. پیغمبر علیه السلام د دې دپاره راغلی و، د پیغمبر علیه السلام مقصد دا و چې زه په کوم ورځ پیدا سوی یم په هغه ورځ باندې تی ګلان ولګوئ، په هغه ورځ تی را ولاړ سي مطلب بله پان ولګوئ، په هغه ورځ را ولاړ سي هغه مطلب شمع چې کومه بولي روشنیانې چې دی هغه جوړې کوي. قطعا د محمد رسول الله مقصد دا نه و، نه د الله رب العزت مقصد دا و چې دا انسانان په دغه ورځ بله پان ولګوي یا خوشحالي چې دی هغه وکړي چې هلې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک پیدا سوی دی. او عجبه دا ده دا 12مه چې کومه لمانځل کېږي یا منول کېږي دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وفات څه یو 4-5-600 کاله بعد دا سلسله شروع سوې ده. 600 کاله بعد یو باچا و هغه دا سوچ وکړي چې یاره بل نه کم دا زما قوم زما رعایا
پر ما باندې نه مین کیږي نه عاشقان کیږي تراسه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک نوم استعمال کا د خلکو فکر یې دی خواته راواړوي عیسایان چې دی هغه کرسمس مناوي صحیح سلو عیسایان د عیسی علیه الصلاۃ والسلام په حواله نو راولاړ شو د هغه په مقابله کې مسلمانانو دغه لارې اختیار کړله ارشه چې د عیسایان کرسمس مناوي نو دا د عیسی علیه السلام پیغام و عیسی علیه السلام پیغام دا یولو یا دانو د عیسی علیه الصلاۃ والسلام پیغام دا و چې الله رب العزت واحد لا شریک ذات دی د عیسی علیه الصلاۃ والسلام پیغام دا و چې د الله سره هیڅ څوک شریک چې دی هغه نسته لیکن عیسایان را ولاړ سو عیسی علیه الصلاۃ والسلام یو خدای کوي عیسایان را ولاړ سو جبرئیل امین علیه السلام یو خدای کوي عیسایان را ولاړ سو بیبي مریم یو خدای کړله یعنی درې خدایان دی منی الله رب العزت جبرئیل یا عیسی علیه الصلاۃ والسلام الله رب العزت عیسی علیه الصلاۃ والسلام بیبي مریم دی دا درې خدایان دي د عیسی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا ته راتلل دا معنا ولا دا معنا نه و د غش د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا ته راتلل دا معنا نه ده چې زما په ورځ باندې ته ګلان ته مطلب بلپان تر ولاړ څه پلانې شی وکا د اسلام سره هیڅ یو زره تعلق چې دی هغه نه لري واجب بل درته کوم مولانا اشرف علي تنوي صاحب رحمه الله فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سنت ژوند تیرول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سنت ژوند تیرول هر قدم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سنت تیرول دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میلاد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش مقصد دا ولو چې د الله رب العزت حکمونه د محمد رسول الله د طریقې پر ونا کې د لار خپلول دا مقصد ولو اوس که یو سړی د محمد رسول الله په نامه شرمیږي په سنت شرمیږي په طریقو شرمیږي په دین شرمیږي په قرآن شرمیږي په حدیث شرمیږي او بیا راولاړ سي بلپان ولګي او هغه ته عاشق وایي چې هغه بل سړی شپه او ورځ د الله او د رسول پر لار روان دی هغه ته چی وایي هغه ته بدعتي وایي هغه ته وابي وایي هغه ته پنځپیري وایي هغه ته سلفي وایي هغه ته دیوبندي وایي هغه ته د الله او د رسول دشمن وایي دا کوم ځای خبرې دي یار او بیا جب خبره دا ده په دغه ورځ علیده عید میلاد النبی اختر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش د ورځې یعنی دا زموږ دپاره اختر دی په دا ورځ علیده خلک یو بل ته مبارکي ورکوي مبارک عید میلاد النبی مبارک حالانکه د الله رسول خو موږ ته دوه اختر راښوولي دي یو اختر د روژې په اخر کې دی او یو اختر چې دی هغه د حج چې کوم سیزن دی یا موسم دی یا وخت دی د لوی اختر په شکل کې بل اختر چیرې و هر چا چې د خپل ځان یو لار جوړ کړي دا د الله او د رسول دشمن دی دا د دین او د اسلام سره تعلق نه لري هیڅ تعلق د الله او د رسول د دین سره نه لري نو لہذا موږ به د خپل ژوند د محمد رسول الله پر طریقه کو د پیغمبر علیه السلام مقصد دا و چې د دنیا ته الله رب العزت راوستلی دا پوسس په دې خبره په دا سر نه سره ورځي چې په کال د لمونځ نه دی کړی په کال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه د خپله کړې او بله پاندې تر هر چا ډېر ولګول ته عشق بلل کېږي نور ګناهګاران و منکرین بلل کېږي ډېره درنه خبره ده او ډېره سنګینه خبره ده نو لهذا عزیزانو دا ورځ چې کومه ده په دا ورځ روزه نیول دا داسې ده لکه د ربیع الاول څه 5 ورځې مخکې یا 5 ورځې بعد روزه ونیسي هغه څه رقم روزه ده نفلي روزه ده و څه داسې علیده روزه خو نه ده چې په دا ورځ پیغمبر علیه السلام پیدا سوی دی که چا په دا ورځ روزه ونیوله دومره ثواب دی دومره اجرونه دي د دومره حجو ثواب دی دا شی نشته پکې یا یو سړی راولاړ شي وایي یاره که په دا ورځ تا خیرات وکړي دا دومره ثواب لري چې مطلب په بله ورځ وکړي هغومره ثواب نه لري که د چا دا فکر سو دا خبره غلطه ده دا د الله او د الله د رسول د طریقې خلاف خبره ده د الله او د رسول د طریقې خلاف خبره دا بېدیني بلل کېږي د الله او د رسول د مزاج مطابق خبره و دې ته دین ویل کېږي خوښه مې خپله د عزیزانو که د الله او د رسول پر لاره ځئ آیا که د ګمراهانو د بدعتیانو د دا جهان د نامه دپاره ځئ خو د جهان په نامه کې هغه شی نسته چې کوم د الله او د رسول په لاره کې دی په هغه کې یوه ذره شک نسته نه په دا ورځ روزه نه د روزې سره تعلق لري نه روزه چې د هغه راغلې ده نه په دا ورځ خیرات شته نه د خیرات سره تعلق لري ها منم هغه سړی کافر دی چې د محمد رسول الله پر راتلو نه یې خوشحاله
هغه سړی کافر دی. لیکن که بیا ته وایې چې په دا ورځ باندې تر دا بلې ورځې ډېر ثواب لري یا روزه یا خیرات، نو دا خو د الله او د رسول سره نه ده ثابته، دا د ټولو صحابو سره نه ده ثابته. نو که ته ثابته یې نو ستا وې ثابتېدو ته موږ دین نه وایو، نه دا دین دی نه د دین او د اسلام سره تعلق لري. ها د الله رسول فرمایي تاسو پر ما درود شریف ډېر وایست. کوم څه چې پر ما ډېر درود شریف وایي په قیامت کې به د قیامت په ورځ د الله رسول فرمایي ما ته به تر ټولو زیات رانږدې. کوم سړی د الله رسول فرمایي درود ونه وایي د درود لارې پرېښوله دا د جهنم پر لار روان شو. د الله رسول فرمایي کوم سړی درود هیر کی درود شاته وغورځوي دا جهنمي دی. چې ما تا ته د الله او د الله د رسول له جانبه خبرې راغلي دي په هغه کې مې شک دی. د پنځو پیرانو د لاسه چې کومې خبرې جوړې سوي دي پر هغه زموږ یقین دی. بس موږ هم راغورځېدلي یو دی هم راغورځېدلی دی. هېڅ یو شی نشته. که رښتیا غواړې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نبي دی زموږ نبي دی راولاړ شه پر طریقو یې ژوند تېر کا. بس هر ورځ د پیغمبر علیه صلات وسلام میلاد دی، د پیغمبر علیه صلات وسلام پیدایش دی، د پیغمبر علیه صلات وسلام د راتلو مقصد دی چې دې خپلی د دې په اخوا هېڅ یو قدم چې دی هغه نشته. دعوت و تبلیغ والا مشرق مغرب شمال جنوب ځان یې ورسوئ. الله هم په وپېژندئ په خلکو، رسول هم ورباندې وپېژند، د الله حکمونه یې ورباندې وپېژندل، د رسول طریقې یې ورباندې وپېژندلې. هغه ته خلک بېدینه وایي، هغه ته وابیان وایي، هغه ته پنجپیریان وایي، هغه ته منکرین وایي، هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان وایي. ګوره ما تر مشرق مغرب شمال جنوب د محمد رسول الله نه مو طریقه ورسوله، زه دشمن یم. ته راولاړ شو په دغه ورځ د نوې جوړه کالي جوړ کړي دي به څو ګلان دي وځړول بله پاندې راوځړ ته دوست ولې د الله د رسول راتلل دا معنا وله. بس تی په خپله به دې کې فرق وکړي چې څه معنا یې وه چې کومه معنا وه هغه معنا هغه لاره بیا په مخه واخلي. په هغه کې انشاءالله العزیز نجات دی چې هغه معنا دایه ده چې د الله او د رسول د حکمو او د طریقو خلاف موږ یو قدم چې دی هغه نه اخلو. خیر.